بسم الله الرحمن الرحیم. نننی زموږ ټاپک دی په کروموپلاست باندې. ټیک شوه. ارګنیل یې موږ شروع کړی و، د دې نه مخکې موږ کلوروپلاست ویلی دی. د پلاستډ یو قسم دی. نننی چې زموږ کوم ټاپک دی هغه په څه باندې دی؟ په کروموپلاست باندې. د کروموپلاست د دوو ټکو نه جوړ دی، یو دی کروما، بل دی پلاست. ټیک شوه. د دې معنی من ځان پوهه کوئ. کروما ویلی کېږي کلر ته. څه شي ته؟ کلر او پلاست څه ته ویلی کېږي؟ دا مخکې مونږ ویلی وم لکه کلوروپلاست. پلاست ویلی کېږي باډي ته. نو د دې مطلب دا شو چې کروموپلاست مونږ سره داسې ارګنیلي ده یا داسې پلاستډ دی چې د هغې رنګ څنګه دی؟ چې د هغې رنګ دی څنګه دی؟ چې د هغې څه شی دی؟ رنګ دی. خو څنګه رنګ دی؟ رنګ دی ادر دینه ګرین. نو اوس د دې تعریف مونږ داسې کوو. ګورئ، کروموپلاست contain pigment other than green. ټیک شوه. کروموپلاست مطلب دا داسې پلاستډ دی چې د دې کلر شته دی، خو کلر یې څنګه دی؟ پیګمنټ کلر ته ویل کېږي یا رنګ ته. کلر یې دی د ګرین نه علاوه، د څه شي نه علاوه؟ د ګرین نه. او ګرین کلر موږ سره د چا و؟ هغه د کلوروپلاست. ټیک شوه. ښه، د دې به مطلب ادر دین ګرین، د دې کلر به څنګه کیدی شي؟ لکه د ګرین نه علاوه به د دې کلر کیدی شي ریډ به هم کیدی شي، سورو براون هم کیدی شي، یلو هم کیدی شي، دې نه علاوه بلو هم کیدی شي. ټیک ده، BLUE بلو، ATC وغیره نور هم کیدی شي. صحیح ده. خو بس د ګرین نه چې کوم پلاستډ علاوه کلر نو هغه به کوم یو دغه پلاستډ موږ سره هغه به کروموپلاست وي. هغه به څه؟ هغه به کروموپلاست وي. ښه، دا کروموپلاست اوس موجود په څه ځای کې دی موږ سره؟ په څه شیز کې دا موندې کېږي؟ نو دا خاص کار د فلاور په پیټل کې موندې کېږي. په څه کې؟ په پیټل کې. پیټل آف فلاور. د ګل چې کوم دی که نه، د ګل مثال په طور باندې اوس یو ګل وباسمه. دا یو ګل دی، د دې لاندې داسې پاڼې ونتې یې دې کې د دې ګل نه لاندې غاړې چې کومې پاڼې، دغه پاڼو ته موږ څه وایو؟ پیټل. نه، لاندې ته چې دی دې ته سیپل وایي. صحیح ده. د ګل دغه پاڼې چې کومې دي په اسانۍ ساري، دا پاڼې چې کومې دي که نه، د ګل دغې ته پیټل وایي. صحیح ده، پیټل. د لاندې غاړې چې دی دغې ته سیپل وایي. صحیح ده. د ګل د په اسانۍ چې کومې پاڼې دغې ته څه وایي؟ پیټل. نو دا په دغه کې موږ سره څه دی؟ موجود دی. د دې نه علاوه دا موږ سره په ریپ اینډ فروټ کې هم دی. ټیک ده، په ریپ اینډ فروټ. ریپ اینډ فروټ مطلب هغه میوه چې کومه څه شي پخه شي، په هغې کې هم موندې کېږي. او اټم لیوز چې کوم دي، د خزان چې کومې پاڼې هغه زیړې شوي، په هغې کې هم موږ سره کروموپلاست کېږي، موندې کېږي. خو د دې کروموپلاست کار څه دی؟ اصل دغه دی. د دې کار دی په هیلپ ان پالینیشن. پولینیشن کې څه کوي؟ مدد کوي. پولینیشن کې مدد څنګه کوي؟ ګوره، د ده کلر څنګه دی؟ هغه د شین نه علاوه دی. مطلب سور کېدی شي، براون کېدی شي، یلو کېدی شي، بلو کېدی شي. نو د دغه خپل د دغه کلر په وجه باندې دی ځان ته اټریکټ کې انسیکټ. څه شی؟ اټریکټ انسیکټ. مطلب حشرات دی پسې راځي. حشرات وایي چې مونږ رالی دغه شانتې پاڼو باندې کېناستې، نو دا حشرات راشي په دغه پاڼو باندې کېني. چې په پاڼو باندې کېږدي د هغې خپو پورې یا د بل څه شي پورې چې کوم پولن ګرین دي هغه ونښلي، نو د هغې د وجې نه بیا مونږ سره څه کېږي؟ پولینیشن کېږي. نو تر نن ورځې پورې دا لیکچر مونږ سره څه دی؟ پوره دی.